السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به وي. دوستانو، د افغانستان جنرال مبین صاحب ته پری خان بیا څه پیغام ورکړی دی، څه ویډیو یې کړې ده، تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. خو دا پری خان چې دا نو دا جنرال مبین په یو قانون نه پرېږدي. دې پری خان نه بس دا جنرال مبین زم چې څنګه خلاصېږي، ولې چې دا خو داسې یو بیکاره مرداره ښځه ده چې په یو قانون یې نه پرېږدي. نو بس الله دې خیر وکړي چې اوس دا جنرال مبین د دې پری خان نه بچ چې تاسو راځي دا ویډیو ګوري. په دې ویډیو کې به تاسو ته غونډه پته ولګي چې دا پری خان جنرال مبین ولې نه پرېږدي. جنرال صاحب ته ماته د خرې نه ویلي، نو چې زه خره شوم نو خره خو بیا په خر پسې مټي ته ځي. جنرال صاحب زما واګي به ستا په لاس کې ته ماته دا کې او چابق پر راته راچې دا کوناټو ته به راله چابق راچې. جنرال صاحب ته ماته په ډک پروت کې د خرې نه ویلي، نو د خرې نه خو بیا هېڅ امید نه دی په کار. خره ګورې په خطرناک ځای کې لتم چلی صحیح ده، هسې نه په دې بالونو کې دې ونه وامه. جنرال صاحب ته چې ما له په غلا غلا باندې دا ښایسته ښایسته انګوران د کابل نه رالیږي او دا غټې غټې ښایسته ښایسته کابلۍ مڼې ما له رالیږي. زه به په تا پسې کونړ په سیند ځان لاړ وکړم، پرېږده چې زما په دې خپو کې دونه لاړ شي. ازغي یادومه زه د ګرمو ښځو سرداره ستا انتظار کوم. جنرال صاحب زه به ستا درېیمه ښځه جوړېږم لازمي، که دا دنیا ورانېږي او که ودانېږي. صحیح ده، د خرې نه هېڅ امید نه دی په کار ده، هر څه کولی شم. جنرال صاحب خرم کنټرول کوي چې روزانه ما پسې ویډیوګانې کوي. کومه یوه پیرینه یې دی؟ نه دې تاسو خره، هغه دې مونږ خره ده د ګرمو سرداره زمونږ په خره څه کوي؟ سورلي پې کوي جنرال صاحب. هغه ولې چغې وهي؟ د هغه کنټرول کوي. خدای هم بیخ شین کا. جنرال صاحب نو خو واده دې وی که ورسره که نه چې دوه دې کړي دي او درېیمه بله مو که که نه تا خو په اولاد زېږوي قربان دې شم. سره څوک واده کوي؟ د پاسه و پې ناست دی که نه جنرال صاحب خره ده نو ستا په نظر